خپل وطن ښایستې اوبه او دغه هندوانه. څه په وایي دا ټوله زرخاني دوستانو او پخواني کورونه یادونه پخواني ټوله نړېدلې دي. دا خونه نړېدلې ده هغه نړېدلي حالت باندې بس و تقریبا پایې به 1 متر یا به 80 سانتي راځي تقریبا. میلې خو کوو ښه ځایونه ورېم شته مګر همدغسې خوند نشته پکښې کې لکه د خپل په وطن د خپل وطن و دا څنګه یو ښه هوا او یو ښه دغه نه دغسې اوبه دا یې راوله حاجي محمد ولي کندهار ښار ته درته ښه راغلاست وایو دوستان پر ځای ما روغبړ در سره وکړي. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ پټ خوشحاله او ژوند شیبې به در باندې په خیر تېرېږي. یو ځل بیا د اتلانو ټاټوبي ته حاجي محمد ولي ته ښه راغلاست وایي دوستانو چې دا کندهار ښار ته بیا هم راغلی دی او دلته کندهار کې دا د انشاءالله بیا هم پر میلو منظروي دوستانو ملګري انډیوالان یاران را سره دي. حاجي محمد ولي الله دې راوله جوړ یې په خیر یې سلمان کې اوسه جوړ یې په خیر بیا دغه دې سره یو ځای شو بیا سره په میلو شولو ښه خوند کوي د تلاجم نه کوي د تلاجم غمونه رسه لري چې دغه موسیقي خدای وساتي دغه دې خو څه بس نو خوشحالي خو ده خو داسې خوشحالي نه لکه بل واري چې وه یو څه د پلار غمیزه ده نه نو داسې خاص خبرو الله کړه کوي بس خیر توکل په خدای دی د ایران په خاطر باندې بس بس داسې قبلهګار صاحب سره دې الله تعالی ښه وکړي. حاجي اسدالله جان د سویډن هېواد څخه راغلی دی. بس موږ سره لومړنۍ میله ده چې انشاءالله نن به پلان لرو. اوس پلان پاینومینې کیو هغه د ډوډۍ ترتیبات مو آماده کړي نو ځو بیا چې ارغنداو ته ولاړو دالې ته ولاړو هر چېرې چې ولاړو هلته به ملګري تصمیم نیسي. حاجي اسدالله جان خدای دې راوله څنګه دی کندهار ښار خپل ښار ته راورسېدلې؟ ښه خوند کوي کندهار نو یو زموږ د یعنې د پیدایش و د غزب وطن دی نه هېڅ سړی دا نشي کولی چې مقصد خپل د وطنه څه معنا جلا سي ناس وري شرط مدالت چې څه وخت به ولاړ شو نو بس الله پاک دا دی دا د غره باندې ولیدل او تاسې هم دا دی مقصد یو ډېر ښه د غره ته جوړ کړي دي د میوې بندوبست مو دغه مو کړي دي ستاسې هم کور ودان تشکر مننه جوړ اوسې خوشحاله اوسې په خیر راسې هر کله راسې. بس واقعیت هم دوستانو موږ خو د خپل وطن په قدر اوس نه پوهېږو او کله چې مسافرین سو بیا پوهېږو که څه نه به پوهېږي کله چې ووځي بیا په قدر پوهېږي. شاید ډېر دوستان دا موږ داسې دا ولاګ ګوري دا تعقیبوي نه نو دوی دغسې خوند ورکوي چې بېحده زیات خوند ورکوي. حالانکې زه مثال دی تقریبا 40 درجې خو ده چې ده تقریبا هېڅ داسې ولا احساسوم چې هېڅ دې کورې موږ 16 درجې داسې یو چې والا نو څنګه وکړو ژر بس مخ د اوبو پر خوا باندې یا یو داسې سایه پر خوا باندې نو شکر دې د خپل وطن کې خپل مرو پسې زاره واچاودل دلته کال 12 میاشتې لمر دی و دغه لمرونه نسته ورې نو بس واقعیت هم خپل وطن دوستانو بیا حاجي محمد ولي دا څو میلې خوند ورکړي د ژر ژر راسې والا و یار خود نو باید راسو خپل وطن دی خپل وطن داسې کیسه خوشحالي لري هلته چې یو قسم داسې په سر دي لکه بوټ چې په کته یو داسې پیډې چې په وجود دي دلته چې راس داسې د اوسایي احساس وکړم بیخي داسې څه وایي چې هم هېڅ ارامي دی شی نشته نو چې هر څنګه خپل وطن دی خپل ځای دی
دوستانو په خیر راسئ په خیر راسئ په خیر راسئ پخواني یادونه بس د حاجي محمد ولي تقاضا وویل دلته درېږو دا کورو څخه عکاسي کوو دوستانو دلته بانډار و مجلس یو څو دقیقې کوو راځئ دلته به ودرېږو دغه ښایسته کورونه پخواني خټین کورونه حاجي اسدالله جان جاله راولي جوړ په خیر خیریت دی اسدالله جان خدای راوله جوړ روغ یې په خیر خیریت دی جوړ روغ یې په خیر خیریت دی واقعیت هم دوستانو موږ ته یې خپله ښه خوند راکړي هغه خلک دوستان چې مسافرین وي هغه ته بیا جلا خوند ورکوي دوستانو دغه ځایونه واقعیت هم تېر یادونه حاجي محمد ولي هغه تېر یادونه را په یادوي که نه خودولي ده و پخواني یادونه بیا را په یادوي ښه خوند کوي خدای تعالی جون بس مېلو مېلو نه کوي خدای تعالی جون دغسې بیا هغسې خوند خندان خوشحال ولري ښه خوند کوي نن زما ورور هم راسره راغلی دي حاجي اسدالله جان هم راغلی دي د سویډن هېواد څخه نو هغه به هم انشاءالله نن راسره ځي او ګرځو به مېلې به کوو څنګه هغه کلکینان دي او هغه دکان دی ګوره ډېر آرام ژوند ډېر د کلي ګوره هغه د کور د دروازو کلکینان او هغه دکان بس نور نه زړه سکون پکې کې دی په دې ځای کې چې دی هغه زړه سکون پکې تاسو بیخي داسې وکړي دا خوا ته ګرځي ګرده زاړه کورونه دي زاړه کورونه دي ډېر ښه بس نو ښه خوند کوي په حقیقت سره دا شاول کوټ انجینر ایت الله جان معلومات راکړي سلامونه دوستانو په دې هیله جوړ روغ خوشاله به نن هم بیا دغه د موږ ټوله یاران خصوصا حاجي محمد ولي او اسدالله جان او حاجي اسدالله جان او ټوله بس راغلي یو د شاولي کوټ ولسوالۍ ته او د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې بیا دغه کلی چې دی د جنانیف د کلي په نامه دی نو داسې لرې پرته سیمې دي پخوا هلته خلک نه سوه راتللی د امنیت په خاطر باندې اوس انشاءالله امنیت ډېر ښه دی نو ټوله یاران دوستان راوتلي یو پر تاریخي ځایو ګرځو او دغه کلی چې دی تقریبا په 80% نړېدلی دی لږ پاته دی د بیا آبادۍ په هیله یو مننه کیمرمین څخه هم غوښتنه کوو چې ښه هغه ځای ته ورسي او هغه عکاسي وکړي و درځئ دا ټوله زیرخانې دوستانو پخواني کورونه دي یادونه پخواني ټوله نړېدلې دي دغه دوستانو دغه خونه بیا وګورئ دا خونه نړېدلې ده هغه نړېدلي حالت باندې بس و تقریبا پایې به 1 متر یا به 80 سانتي راځي تقریبا تاسو وینئ دوستانو دا نو هغه کورونه او ځایونه دي دوستانو چې بس په دوبي کې به نه ګرمي وه او په ژمي کې به نه یخ و داسې کورونه وځي او اکثریت د غره په لمن کې دي دا د غره ټولې ډبرې و خوا هم دغه کورونه دي دا کلی په څه نامه سره یاد دی اجناني کلي په نامه باندې د وخته څخه څوک چې د اجناني د کلي دغه کلی دی ننداره دې وکړي ډېری داسې دوستان به وي چې وخت څخه تللي مثلا بیا د خپل کلیو ځایو ته نه راغلي نه نو دغه ښایسته لار د ښایسته منظره ده موږ هم انشاءالله د لې ته ځو روان یو حرکات کوو راځئ د خیره حرکات به کوو دغه کې به انشاءالله هلته لمبېږو تر ډېره حده ګرمي ده نو موږ غواړو چې ولمبېږو دوستانو ولاړ سو د لې ته د هلې ډم کندهار کې یو مشهوره ډم دی دوستانو
دوستانو زموږ په دغه ملګرو کې انجینر صاحب بس په کندهار ښار کې ډیر بلد دی، معلوماتونه لري. نو کوم ځای ته راغلي یو دغه ځای اړوند به معلومات ورته ورکړي. بس نو نن د خیر سره دالیې ته چې پرچاوی کوي کې ډراپونه کوي دغه ته راغلي یو. نو انډیوالان دي دوستان دي بس خوشحاله یو انشاءالله. بس ورځ مو ټوله د دې تېره کړله، میله مو وکړله، خوراکونه مو وکړله، ساتیرۍ مو وکړې، بازیانې مو وکړلې، ولمبېدلو غوټې مو ووهلې، ډېر خوښي احساس کوو. بس ښه خوند یې وکړئ انشاءالله. ښه ارامه فضا ده، ښه د امنیت فضا ده. بس ټوله خوشحاله یو. نو واقعیت سره دوستانو ساعت مو تیر سو. حاج محمد ولي ته څه ډول احساس کوې؟ څوم ځل چې دی چې دلته راځې دالې ته؟ ولا بیخي ډېر راغلي نو احساس خو بیخي داسې احساس دی چې والا په کالو کې نه ځایږي، داسې خوند کوي. دا پرچاونه او دا ښایسته هوا او دا هندوانه او دا کمره د خدای تعالی نعمتونه، د اوبو شرار بیا یو ډول سکون لري دماغ ته پیدا. خو زړه مې غواړي د شپه پاتې شو. پاتېږو در سره حاج محمد ولي؟ زه خو اماده یم دغه نه لرم، خاص صرف هغه ظاهرا نه مثال حواله کو دغه کو دغه ځای زه دغه نه مشکل نه پاتې کېږم سره او خوند کوي. واقعیت هم دوستانو موږ هم ولمبېدلو، هلته لاندې ولمبېدلو او راپورته سولو دغه ډراپو ته. دا نو تر ټولو هغه مهم ځای دی د دهلې د ډم چې دلته ځوانان راځي، عکسونه نیسي، ویډیوګانې جوړوي. دوستانو ممکن تاسو تصویرونه انځورونه د دې ځای لیدلي وي دوستانو چې زیات خلک راځي، ګڼ شمېر هیوادوال بس جمعې ورځ د دوی دغه ځای چې دلته راځي. بس موږ ته هم یو ښه فرصت پیدا چې حاجي محمد ولي او هغسې حاجي اسدالله جان او نور ټول ملګري سره یو ځای سو او بس دلته راسو، خپلې میلې او منظرې ترسره کړو. په کندهار کې نو هغه ډېر یو ستر میله ځای چې دی هغه هم داله ده که څنګه؟ بالکل دا چې دی ډېر تاریخ هم لري. فکر کوم د ظاهرشاه په وخت کې دا ډیم جوړ شوی دی د کندهار دپاره، خصوصا د ولسوالیو دپاره ډېر مفید تمام شوی دی. ټول مځکې په دغه خړوبېږي. خو سږ کال بیا شکر دی الحمدلله وچکالي هم د منځه تللې وه. دا دی تقریبا د جوزا نن 14مه ده که 18مه ده فکر کوم، تر دا اوسه پورې ډراپونه لا شروع دي. دا وخت به وختي لا بند سوي وه نه، خو بیا هم دا د شکر ځای دی چې سږ کال وچکالي هم نه وه او اوبه هم ښه پرېمانه دي. وطنونه ډېر شنه دي، ډېر ښه خوند کوي، ډېر ښه احساس کوي. دا خلک ډېر میلهوال راغلي دي، شاوخوا بیخي ډېر انسانان راغلي دي. نو ډېر د خوښۍ ځای دی. بس نو واقعیت هم دوستانو کله چې تاسو بزګران دهقانان ووینئ د هغو پر خولو باندې مسکای او د یو آباد کال نښه همدا هندوانه ده، داسې وینئ. زه بیا خوند وګورم حاجي محمد ولي، خو داسې په خوند خوړله زموږ یې لاوا ورته وکړل. ما څه پاتې دي اکشان پاتې دي نه پوهېږم چې وخورم، هر شی یو د بل بدتر دي. اوکې په داسې وخت کې راغلی یم چې زما اس وي اول د بار خو د توتو موسم دی نه، چې زما تقریبا 14 کاله بعد یې خورم یو، او بل چې راغلی یم داسې یو موسم دی چې تقریبا 15-16 رقمه میوه ده، سیلانیان پاتې ځای کمې وکړي. بل زه پر لاره روان یم، ده ته به همدا هم راواخلم. دی وایي چی کوې؟ همدا لګر چې راواخیستم عجیبه ښه خوند کېده نه پوهېږې. موږ ولې ورته تږي دي ساعت او خوند یې دغسې خوند دی. دا دی راته وایي دغه نو خو بس هغه علي زردالو دې راواخیسته، شیلې دې راواخیسته، د شفتالو بلا بس نو څه پکې مالیات ولې ته راځه. نو دا ګرد مې راواخیسته. یو خو ستنه ده ځای بیا چې پیدا هم سي دغه خوند دغه ذایقه دا شیلې څه پکې خپل په وطن کې او خپل د وطن میوه خورې. چېرې دا خوند په کوم ځای کې شته؟ هېڅ ځای کې نشي پیدا کولی. واقعیت هم دوستانو تر انرجان او تر هر څه هم دغه هندوانه بهتره دي چې سړی وخوري. یو خوا به هغه اقتصادي له اړخه څخه ارزان ورته تمام سي او بل خوا به صحت ته تاوان ونه کړي. دوستانو فایده ډېره لري او بل څونه خوږه ده نه څونه هېڅ ما سوی دي د باندې هندوانې شته، شش هندوانې راځي، نور هېوادونه جوړوي مثال په شته دغه رقم شش هندوانې راځي. اما د کندهار کرنه د کندهار میوه بل کیف لري، بل خوند لري، بل شی یعنې هېڅ نه ویل څه پکې څه ووایم. حاجي صاحب د سویډن کیسې راته وکړه. ته خو هم ډېر میلې کوې، عکاسیانې ویډیوګانې دې مو ډېرې لیدلې دي، وایي خورا میلې سړی. داسې میلې نشته، مقصد میلې خو کوو ښه ځایونه ورې نشته، مګر همدغسې خوند نشته په کښې کې لکه د خپل په وطن د خپل وطن و دا څنګه یو ښه هوا او یو ښه دغه نه دغسې اوبه یعنې ورې چې موږ ولاړ سو باوري کیسه د یوه ګړي در مابین هوا یخه سي یا باران سي
دغسې یعنې د معدې څخه داسې پوره خوند نه سو اخیستی چې سهار راوځه تر ماښامه پورې او یو دغسې دغه نه ډېر ښه خوند یې وکړي او ډېر ښایسته ځای دی تر اوسه پورې یعنې دغه ځایو ته زه خپله نه وم راغلی زما د اول واري دی چې دلته و د ادارې ته خو راغلی وم هغه دغه ته دغه پرچاونه ما نه ولیدلي و دا ځایونه ما نه ولیدلي نو چې رښتیا چې ډېرې خپله مې هم ډېر عکسونه عکاسي ځینې وکړي نو انشاءالله دغه په کده ماجي صاحب خو بیخي او داسې څو ځلې تازه کوي دا اوبه ماته ښه خوند راکړي د دې وطن اوبه او ګرسره دوستانو ډېرې صفا اوبه دي بس دغه اوبه چې و ټول ولسوالۍ ته له کندهاره له همدې ځایه څخه ځي کندهار ټول ولسوالۍ ته ښار ته دغه اوبه ځي باغونه په اوبه کېږي دوستانو چې نن دغه شش کال چې دي دوستانو تاسو په عکاسیانو کې هم دوستانو ولیدله چې ډېر آباد کال دی دوستانو بس ځوانان دي ملګري دي انډیوالان دي خوشحالۍ د امن فضا ده چې په ډېر مشکل باندې داسې وخت راځي چې هرې خوا ته ځې هېڅ شی نشته د شپې ځې د ورځې کم مشکل نه لرو کم دغه نشته تکلیف نشته نو خدای تعالی دې همیشه پرېږدي دغه ازادي فضا او خوشحالي بلکل واقعیت هم دوستان او ځینې دوستان لیکلي ویل تسګر سره ورک یا سی وارې ویډیو معلومه سي بیا نه معلومېږي بس خو چې حاجي محمد ولي راسي موږ ته فرصت پیدا سي چې میله وکړو یوټیوب باندې راسو یا مثلا ویډیوګان جوړ کړو بس دغسې لکه د انځر ګلان یوار یوار راښکاره سو څه ډېر درته جالب حاجي محمد ولي د نن په میله کې جالبه خو ډېر د هارون جان هلې ځلې وې ده دغه جالبه وه چې دغه د هغې ما ته رکښې ودي زه غوټه سم غوټه راکړه برازم زور نو څه رتوه نو غوټه سه نو غوټه سه وایي غوټه سه بېرته راپورته سو ول بیا غوټه سه ول بیا غوټه سه ول یا ته غوټه راکړه باندې په سر ما لاس کښېږدي غوټه راپورته دا څه کې زور مور نه دی هېڅ وکړم خپله په خپل رضا درته راغلی په اوبو کې کوم ته غوټه کوې ما غوټه سه یو ګړی غوټه بل ورځ یا شی ته مې غوټه کوې هغې په سر لاس کښېږدي غوټه غوټې نو ما ډېرې ورکړې ولا څنګه کې موږ جواب صاحب جواب خو موږ نه لرو په دا خاطر چې یو خو پیرخانه ده ازار لري په دې خاطر یې جواب نه لرو او بل را باندې زور هم دی چې حقیقت سي او حاجي محمد ولي ته خو زه خپله چې دی راته وایي غوټه څه زه غوټه کېږم خپله څنګه سو دا نن میله څنګه ولا د نن میله یو خو هوا ډېره ښایسته هوا ده او بل ملګري هم سره ډېری و ښه ساعت مو تېر سو او په لمباو کې مې بیا بل رقم ساعت تېر سو واقعیت هم دوستانو بس دلته مو یو څریک پیدا کړله هغه ځان مو ټکور کړي په ژمن کې مو ځان ته سونا ما پیدا کړه قدرتي سونا ونه چې ځان ته مثال یو قسم ټکور ورکړي او د ریګو خاکي ورته وایي ریګو خاکي مو وکړه بله کوم خوند یې کوه هغه بیخي هغه کوچنیوالی را په یاد کړي کوچنیوالي مو کوله داسې خوند یې وکړي چې بې ډېر خوند یې وکړي خپل وطن ښایستې اوبه او دغه هندوانه څه په وایي ولا بس خپل وطن ډېر ښه خوند کوي ډېر کې اوبه دي کې میوه ده کې هوا ده دغه اوس دا مېلمانه راغلي چې په تکرار یې راته ویله چې داسې هوا نسته یا یخ یې یا وریځ یې تاسې داسې لمر لري مال د مشت لمر څخه ګر سره ځان ګوښه کوئ سایې ته ځان منګردی د لمر خوند ورکوئ نو رښتیا هم بس خپل وطن ډېر ښه خوند کوي بس خصوصا دغسې په قراره فضا کې په ارامه فضا کې په دغسې آباد کال کې لکه سږ کال بیخي ډېر ښه خوند یې وکړي د انډیوالانو سره د دوستانو سره بس دا میله بیخي ښه خوند یې وکړي راشد خانه جوړې بیداره یې دغونه لیرې راڅخه ناستې معلم صاحب دغونه لیرې راڅخه ناستې واقعیت هم دوستانو موږ نن دغونه ډېری راغلي یو چې بیخي ښه ساعت مو تېر سو غټه میله وه ټوله ورځ بس په میلو منظرو حاجي محمد ولي ته دغه ځای کیسې راته وکړه شپږ میاشتې نه په دا شپږ میاشتې کې یو جالبه خو راته وکړه چې هلته تا لیدلي جالبه خو رنګارنګ دي رنګارنګ جالبې دي او روضه جالبې دي همدارقه داسې ژوند دی لکه هغه کار ته ولاړ سه کور ته راسه یعنې وخت معلوم دی کار ته ولاړ سه کور ته راسه ورځ چېرې
جالبې خو یې رنګارنګ دي خو یوازې جالب اوس دغه وایي چې دا څو عمر د مخه یو ځای کار مې کوه په کار اخته وم چې سر مې راپورته کړي په دا بغل ته مې واوره شروع وه پر ما باندې خیر خو شی لا نه وه په دا خوا کې دا الهي مله شوی پر ما باندې شی نه ځاته واوره ده بیا مې هغه کاسې مې وکړه دغه مې وکړه ما الهي تعجبه کارونه دي خدای پاک خلقت دی عجیبه خلقت دي بس دوستانو خدای پاک وایي چې تاسو زما په دغه کائناتو په دغه مخلوقاتو په دغه خلقت کې فکر وکړئ چې دوستانو ما پر دغه خپلو صفتونو باندې وپېژنئ بالکل بې شکه سره لکه دوستانو دغه اوبه دوستانو سړی ته حیران شي دا د کومه کیږي د کومه راځي په نړۍ کې نور غټ غټ سمندرونه دي په نړۍ کې خوږې اوبه ډېره د اهمیت وړ دي ځکه د ورې ټوله تروې اوبه دي یا بدخوند اوبه دي د سمندر اوبه دي خوږې اوبه ډېرې کمې دي او شکر دی الحمدلله دا کال ما بعد او خوږې اوبه هم ډېرې دي تر هرو کلو پورې واقعیت سره نو دوستانو هندواڼې هم تاسو وینئ او دوستانو دغه د مایانو میله کول چا کړي حبیب الله جان کړي وو دا د دالیې میله مو وکړله صحیح سو ولمبېدلو د توتو میله او د مایان د میلې ورځ پاته چیرې مو بیا په آینده کې د خیره سره د خیر ولاړ بسو بیا به دغه دالیې ته راسو که یا بلې خواته ځې نو دا دی بیا تکراري ځای م بیا ته ګوره نو خو هغه زابل ته ځي زابل مو نیت دی زابل ته به او لاګونو خو جوړوو رنګارنګ هغه ته به هغه دغه د زابل سمت چې د هغه به مو ګورو ور خامخا به هغه به دغه وکړي زیارت ته به ولاړ شو آفرین وکړي د خیره ګریشت د مایان لپاره مو ځای انتخاب کړئ ګریشت ته ولاړ شو بسکلات به ولاړ شو دغه د شام سره وګورو او د توتو میله به خامخا راکوي چې پر یو خوازي به خوازي د توتو میله به صبر راکوي هلته بیا رانیسو حاجي محمد ولي کوایا درخت کې خوراش خوند کوي او درخت سره ټکوي او زولې مرته نیولي بیا پراکشن او ویخو ما بیا اورېدل دي په خارج کې دوه شان ته یو توت نسته یو مینا نو توت شکر دی موږ لرو مینا هم ډېرې دي دلته په خارج کې دوه شیان نه پیدا کېږي یو توت بل مینا دغه ګوره شپږ میاشتې در مخه دلې راغلي و زموږ سره میلې وکړلې خو بیا موږ ته د میلو یو عکس مکس ورواستوئ ول زه به خامخا راځم او پر دغه ځای به کښېنم پر دغه ځای م کښېنستی دا نه اوس چې ناست په یاد چې ویلی ول د توتو وخت ځان رسوم خو زموږ تاسو دوستان دي چې هغه بیخي په ډېر وختو کې حتی په 6 کاله په 15 کاله په 4 کاله نسي راتللی منګه حاجي محمد ولي چې دی بیخي بس د میلو شوقي دی چې راسي موږ ته لا بس د میلو هغه فرصت راته بس راوځو دا د یوې خوا او بلې خوا ته نو بس انشاءالله دا دی پر هغه کجګر کښېنستی چې د تقاضا او غوښتنه یو بس حاجي محمد ولي هم دا دی د لیک کښېنسي نو ځو به نور د خیره که پاتېږو تر ماښامه پورې یا د ماښام خو نو پاتې خو تا منظره کور وځو دا شاوخوا ګرځو د هوا څخه او د اوبو څخه خوند واخلو اصلي دغه وخت خوند دی او د مازدیګرۍ بیخي ښه خوند